د غازی آباد ولسوالۍ د تورسان سیمه کې د دوو ورونو اعتبار خان او متبر خان ترمنځ د کورنۍ تاوتریخوالي له امله را پیدا شوې دغه بدي چې یوه نجلۍ پکې وژل شوې د سیمې قومي مشرانو او دیني عالمانو په هلو ځلو بیرته په ورورۍ بدله شوه. په دغه قومي جرګه کې د کونړ ولایت د محاکمو رئیس مولوي عزیز الرحمن حقانی، د اسداباد د لومړۍ محکمې رئیس مولوي محمد ایوب قلم او د غازی آباد امنیه قومندان محمد ابراهیم ثاقب هم ګډون کړی و. د محاکمو رئیس مولوي عزیز الرحمن حقانی د سیمې قومي مشرانو د جرګې د غړو مننه وکړه چې د دوه ورونو ترمنځ را پیدا شوې دغه بدي بیرته په ورورۍ بدله کړه. غازی آباد ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ یو مشکل را پیدا شوی و د خپلوۍ په اساس باندې چې یوه خور پکې په شهادت رسېدلې وه په مظلومیت او په بېرحمانۍ. نو د علاقې علما او قومي سپین ږیرو په توسط باندې دغه موضوع په ډېره ښه طریقه باندې حل و فصل شوله او نن د دغې دواړو جانبیانو هغه روغه جوړه وشوله، د یو بل سره غاړې واړی شولو او دغه مشکل الله رب العالمین په ښه طریقه باندې نهایي کو حل و فصل شو. دواړو ورونو متبر خان او اعتبار خان بیا د محاکمو رئیس او د جرګې له غړو مننه وکړه چې د دوی په منځ کې د خیر ګامونه پورته کړي او را پیدا شوي دښمني بیرته په ورورۍ بدله کړه. سوانانه شوې ده، بس الله تېرستلی یم او سوانانه شوې ده، بس شوې ده او زما له لاسه شوې ده. د الله نه معافي غواړم، اوس پښیمانه یم او د امارت د مشرانو نه غټه مننه چې زما جوړه وشوه ښه په خوشحالۍ باندې و، ما ته قبول ده. دا ورور مې خدای داسې لیونی کو، دا نور مې دغه کې مړه کړم او اوس امارت اسلامي را پاتې ده او مولیان او خپله فیصلې وکړه او الله تقبل او منظور ده. ما خوښه. د غازی آباد ولسوالۍ امنیه قومندان مولوي محمد ابراهیم ثاقب د قومي مشرانو په جوړه شوې جرګه کې وویل په ټول هیواد کې د سولې او امن فضا رامنځته شوې او ولایتي اداره د قومي مشرانو سره یو ځای په هڅه کې ده چې دغه ولایت کې د خلکو ترمنځ راولاړه شوې شخړې او دښمني حل او ورته د ګډ ژوند تېرولو مناسبه فضا رامنځته کړي. تورسان ساحه کې زمونږ په ساحه کې د تورسان کلی نومیږي، دغه کې یو پیښه شوې وه چې د شپې یو تره را پاڅېدلی او یو ورېره غریبې په شهادت باندې په بېرحمانه شکل سره په شهادت رسولې وه. د هغې نه بعد زمونږ کشفي ارګانونو هغه یې کشف کړي او بیا جنایي او کشفي ارګانونه سهار وختي سره هلته ساحې ته ورسېدله او دغه کس یې دستګیر کړه. دغه خلک د قومي سپین ږیرو او په صلح باندې راضي شو او د هغې ته ورغله، پیشنهاد یې ورته وکړ چې دغه موضوع موږ ته راکړئ، موږ به قومي سپین ږیري وکړو. نو بیا هغه کوم جانب چې لور یې وفات شوې وه او د کوم کس چې ښځه یې وفات شوې وه بیا د هغې په خوښه باندې او د هغې په غوښتنه باندې دغه جزیه راووتېدله او قومي سپین ږیرو په دغه باندې فیصله وکړه او د هغې دواړو جانبو جوړ جاړی وکړه. د یادونې دا چې له دې وړاندې هم د کونړ په دانګام، نورګل، شیګل، چپه دره او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د قومي جرګو له لارې د کورنیو ترمنځ ورته شخړې په روغې جوړې بدلې شوې دي.